واک یوه لوبه ده او که ته غواړې چې دا لوبه وګټې نو باید بل تر هر چا ښه ولوبېږې. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، نن د یو ډیر مشهوره او قوي کتاب په اړه خبرې کوو چې نوم یې دی The 48 Laws of Power. دا کتاب د رابرټ ګرین په واسطه سره لیکل شوی دی. دا کتاب موږ ته دا راښیي چې څنګه خلک په تاریخ، سیاست، تجارت او ورځني ژوند کې واک او قدرت کاروي. زه به تاسو ته د دې کتاب لنډه پیژندنه وکړم او یو څو قوانین به یې درسره شریک کړم او دا به ووایو چې دا کتاب زموږ د ژوند لپاره ولې مهم دی، په ځانګړې توګه د زده کوونکو لپاره. دا کتاب د واک او قدرت په اړه دی. دا موږ ته دا راښیي چې څنګه هوښیار خلک خپل ځان خوندي ساتي او نور خلک اغېزمن کوي او څنګه بریا ته رسیږي. د کتاب مثالونه د تاریخي مشرانو لکه ملکه الیزابت او چینایي پاچاهانو څخه اخیستل شوي دي. دا کتاب ډېر په زړه پورې قوانین لري چې د دې قوانینو د جملې څخه دلته موږ پر څو قوانینو باندې بحث کوو. د دې کتاب لومړی قانون دی وایي هیڅ کله خپل مشر تر ځان کم مه ښکاره کوه. که ته خپل استاد، رئیس او یا مشر ته داسې معلومیږي چې ته تر هغه هوښیار یې، نو دا کار هغوی په زړه کې حسد پیدا کوي ستا سره. دا کار د هغوی په زړه کې ستاسو سره د حسد لامل ګرځي. نو تاسو به همیشه کوشش کوئ چې هغوی ته داسې احساس ورکړئ چې تاسو مهم یاست، هغوی ته داسې احساس ورکړئ چې تاسو ارزښتمن یاست. باور وکړئ دا کار تاسو خوندي ساتي، دا کار تاسو محفوظه ساتي. د دې کتاب دریم قانون دی وایي خپل پلان همیشه پټ وساتئ، همیشه خپل نیت پټ وساتئ. ولې هر وخت چې موږ خلکو ته دا وایو چې موږ څه پلان لرو، د دې په مقابل کې ځینې وخت خلک زموږ پر وړاندې درېږي، ځینې وخت خلک زموږ د درولو کوشش کوي، زموږ د ناکام کولو کوشش کوي. نو موږ او تاسو به خپل پلان تر هغه وخته پټ ساتو تر څو وخته چې هغه عملي کیږي. کله چې پلان عملي سي بیا یې ټول خپله ویني. د دې کتاب شپږم قانون دی د خلکو توجه واخله، هغه چې په هره بیه وي. Court attention at any cost. خلک ستاسو په اړه خبرې نه کوي. که تاسو د خلکو د مهمو بحثونو عنوان نه یاست، که خلک ستاسو په اړه خبرې نه اوري، نو دا د معنا چې تاسو واک نه لرئ. تاسو کوشش وکړئ چې پاکې جامې واغوندئ، ښه خبرې وکړئ او خلکو ته خپل ارزښت وښکاره کړئ. یو شی چې تاسو همیشه یاد ساتئ هغه دا چې هر هغه څه چې معلومیږي قضاوت پر هغه شي کیږي، هر هغه څه چې پټ دي هغه نه حسابیږي. تاسو چې هر څومره استعداد ولرئ، تاسو چې هر څومره لیاقت ولرئ، تر هغه وخت چې تاسو خپل استعداد او لیاقت ښکاره نه کړئ، تر هغه وخت ستاسو پر استعداد او لیاقت حساب نه کیږي. تاسو به خپل استعداد او خپل لیاقت ښکاره کوئ، بیا ستاسو پر استعداد باندې حساب کیږي. د دې کتاب پنځلسم قانون دی خپل دشمن په مکمل ډول سره ختم کړئ. که څوک ستاسو پر ضد ولاړ وي او تاسو هغوی ته نیمګړی جواب ورکړئ، دا کار هغوی بیرته قوي کوي. تاسو باید خپل دشمن داسې ختم کړئ چې بیا هیڅکله راپورته نه شي. دا قوانین ښېګڼې هم لري او خطرناکې خواوې هم. دا کتاب نه وایي چې ته باید بد انسان واوسې، نه، بلکې وایي چې باید هوښیار واوسې، خپل ځان وساتې او له نورو سره سمه پوهه ولرې. دا قوانین د دې کتاب د ځینو مهمو او همدارنګه په زړه پورې قوانینو څخه دي. تر بیا پورې ښه وخت او ښې چارې.